بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ټول نه مخکې راځو د ضمیر خان ضمیر صاحب یو څو شعرونو طرف ته چې د پیټرولو په حق له باندې هغې څه ویلي دي، نو د هغې نه پس بیا خبره کوو. او یې راته کړله چې پټرول په 200 یکم خوښه وي سیکلې اخلو وسه او یې په ټانګو کې به سورلي کوو د خیره او یې خرګاډی به وي زمونږ ایمبولس. جی پیټرول هغه خو ګران شو، خو یو بله خبره دا ده وزیر خزانه چې کوم دی مفتی اسماعیل هغه دا اعلان هم کړی دی چې 9 روپۍ هغه حکومت هغه برداشت کوي، یعنی 9 روپۍ اوس هم سبسیډي مونږ ورکړې ده. نو داسې ظاهریږي چې راتلونکي 15 تاریخ یا راتلونکي 1 تاریخ چې کم دی هغه 9 روپۍ پیټرول نور هم ګرانېدی شي. بل طرف ته که موږ وګورو د آی ایم ایف چې کوم پریشر دی او د آی ایم ایف چې کوم شرایط دي د هغې وجې نه دا ګران کړی شو. بل کوم پاکستان ته وګورو کومې مهنګایي چې روانه ده او ډالر چې کم په بره روانو د پیټرولو سره به یو دا کار هغه وشي چې کم ډالر چې بره تلو نو هغه به لاندې راشي. یعنی که موږ وګورو 202-3 ته هغه ختلی و، نو کله چې پیټرول 30 روپۍ ګران کړی شو نو بیا ډالر چې کم دی هغه اوس 197 ته راغی. اوس هم ډالر هغه به لاندې هغه ډېر زیات راشي، خو بل که موږ وګورو نو مهنګایي چې کم ده هغه به دې سره ډېر زیاته سیوا شي، ځکه که موږ وګورو کم ټرانسپورټ سیسټم چې دی هغه ټول په پیټرولو باندې روان دی. نو که یو شي دلته په کراچۍ کې په 10 روپۍ میلاویږي نو هغه چې دلته راځي نو په هغې پسې چې کم کرایه ورسره راځي نو هغه به 140 روپو ته هغه راځي. دغې وجې نه کم مهنګایي سلسله چې دا هغه به نور هم ډېره زیاته سیوا شي. بل حکومت چې کومه سبسیډي ورکړې که 2000 روپۍ به هم خلکو له ورکوي، نو که موږ وګورو په 2000 روپۍ باندې په میاشت کې د چا څه کېږي چې 2000 روپۍ به خلکو له ورکوي. نو بس الله دې رحم وکړي، ځکه زموږ ملک چې په دې وخت کې کم معاشي بحران سره مخ دی نو هغه یو ډېره د افسوس خبره ده. کم سیاستدانان چې دی یو راځي په یو الزامات لګوي او بل راځي په بل الزامات لګوي، یعنی څوک داسې راپانسېدو چې هغه داسې کار وکړي چې د هغې خلک صفت وکړي، خو دغه یو بل باندې صرف الزامات لګوي په هغې باندې هغه ټایم پاس کوي او زموږ سره دا دوکې کوي. نو دغه معلوماتو هم تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو مو خوښ شوي، که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د الله په امان.